أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. سورة البقرة مختصر فضیلت دادا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اقرأوا الزهراوین البقرة و سورة آل عمران. تاسو د دوا چمکدار سورتونو تلاوت کو چاغه سورة بقره او سورة آل عمران ده. زکا قیامت پورز بدا رازی د وریزو په شکل کې یا د مرغوی د دوو سیلونو په شکل کې تحاجان عن اصحابهما او د خپل ملګرو د طرف نه به د الله سره جګړه کوي، یعنی د خپل لستونکو د پاره به سفارش کوي. یو بل روایت د مسلم کې دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. شیطان د هغه کور نه تختی چې پای کې د سورة بقره تلاوت کیږي. مختصر فضیلتو. الف لام میم دا حروف مقطعات دي. د دې حروف په مقصد او معنا الله خپويږي، خو موږ لنډه معنا دا کوو. الف لام میم دا حروف مقطعات دي. بیا مفسرینو د دې فائدہ ویلې ده چې دا اصل کې د الله د طرفه یو چیلنج ده. په دې طریقې کچره تاسو دا کتاب د الله د طرفه نه غنو او دا وایو چې دا به نبی صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی وي، نو دا قران د الف با تا حروف نه جوړ ده. دا حروف خو تاسو سره مشته، تاسو محمد صلی الله علیه وسلم په شان دغه سي قران راوړو، خدا د دې مقابله اوس پورې چا نه دا کړي او نه به وکي، نو معلومه شو چې دا د الله کتاب ده. فائدہ پکې دا ده. ذالک الکتاب دا پورا کتاب ده. د قران درې صفات راوړي. ذالک الکتاب دا پورا کتاب ده. لا ریب نشت شک فیه پدې کې. هدل للمتقین لار خودن کې ده د پارا د متقیانو. متقی هغه چاته ویل شي چې داغه پزړه کې د الله يروي، د الله نه یریږي. اوس د منافقانو 15 صفات راوړي، ورپسې آیات کې 3 صفات ذکر دي. الذين دا متقیان ها کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب پپټو سيزونو ويقيمون الصلاه او پابندي کوي د مانځه ومما د هغه مال رزقناهم چې ورکړه دې موږ دوی ته ينفقون خرج کوي. د فائدې په شکل کې دا خبره واوره. که څوک سوال وکي چې ورستو سورة بقره یو سل 15 نمبر کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت رمضان هغه دا چې پای کې قرآن نازل شوی دی. هدل للناس دا قرآن لار خودن کې دی د پاره د ټولو خلکو. نو التوای چې دا لا ټول انسانیت ترا لګلې او دل توای چې نه سره متقینو تلار خي. داغه جواب دادا چې په دې کې شک نشتا چې الله رب العزت قرآن ټول انسانیت ترا لګلې، لیکن د قرآن نه چې فائدہ اخلي نو هغه متقین، صرف متقین د قرآن نه فائدہ خستل شي. نو په دې کې مو ته ترغیب دا چې تاسو پزړه کې د الله یره پیدا کو، د الله نه ویریږو چې د قرآن نه څه فائدہ واخلو. د متقینو صفات ذکر دي 15. اول صفت دا چې دا په غیب ایمان لري،
غیب هر هغه څیز دا چې الله مو ته د هغې خبر را کړی وي او مو په سترګو لیدلی نه وي لکه د الله ذات دا د مونږ پټ ده جنت جهنم د قبر عذاب د قیامت ورځ مخکنی کتابونه تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیدلی متکیان هغه دي چې غیب به مني او د مانځه پابند وي د مانځه پابندي دا ده چې سړی په خپل وخت باندې منځو کې د جمع سره وکي او رکوع سجده برابرای منځ کوونکي ډیر دي خو د مانځه پابندي کوونکي را په ګوتو شمارلی شي او مما رزقناهم ينفقون بعض مال خرج کوي په دې کې اشاره ده چې انسان الله په دې نه مکلف کړی چې ټول مال براوالي او دی الله په لار کې به خرج کړي نه د خپل مال نه خرج کول خاص کر کې کوم مال چې الله پتا پرس کړی چې دا بو باس د زکات په شکل کې نه داغي وستل لازم دي